بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کوتونکو، زه یم ستاسو قربان باچا د خپلې پاڼې باچا پیشل نه کتونکو موجود یو. دا ټیم د سوات په ګلورنې سیمه د چوپریال په سیمه باندې راغلی یو. دا ټیم مازیګری تقریبا ښایسته هواګانې دي. نننی پروګرام هم را جوړ کړی د ډېر ګران مشر کوم چې په صدر باندې مشهور دی، تاسو ټول به یې پېژنئ. د درګۍ ملکنډ نه چې څنګه تاسو ورکوزېږئ، یعنې د پېښور په لورې باندې، او د درګۍ په اولني ښي طرف ته چې کوم هوټل یادېږي بسم الله هوټل، د هغې هم صدر دی. بیا ډېر خاص کر د پی ټي آی ډېر غټ ورکر او په صدر باندې مشهور او بلکې صدر هم دی. نو نننی پروګرام د صدر صاحب سره جوړ کړی. صدر صاحب راغلی تقریبا وایي چې یاره 15 کاله وړاندې راغلی وم سوات ته. حالات بدلو چونکې د پی ټي آی حکومت نه و په هغه وخت کې، اوس د هغوی حکومت دی. نو د صدر صاحب سره به خبرې اترې کوو د دوی د ژوند په حواله باندې. بیا د حکومت نه خوشحاله دي نه دي، دوی 4-15 کاله بعد رالو، نو پوره تبدیلیانې به راغلي. څه محسوسوي دا ټیم ناست دي، د خوړ غاړه د ښایسته هواګانې دي. نو صدر صاحب زموږ د پروګرام خو داسې څه نوم نه وي، خو بیا په خپل ناڅاپي پروګرام کې درته هرکلی او سلامونه مې وکړه. ډېره مننه باچا صاحب، الله دې ښه او بل لره. ټول نه مخکې د ستاسو د ډېره شکریا ادا کوم. ستا د کیمرامین راغلی نن دویمه ورځ د سوات ته. 15 کاله مخکې زه راغلی وم، د سوات یو شان پوزیشن و. اوس ماشاءالله ډېر زیات تبدیلي راغلی. خاص کر د وزیر اعلی چې کمال ښه ده، نو هغه ډېره په ترقۍ روانه ده. زه چې راتلمه د درګۍ نه او منګور نه دې خوا روان شوم په ګاډي کې، چې ما د ګیس دا پیپونه ولیدل، نو ډېر ښکلی کار روان کړی. خپل علاقې ته داسې پسې دا چوپریال شو، بیها شوه، نو ګیس را روان دي. په دغه ډېر خوشحاله شوم. بیا چې کله زه چکرتنګي ته تلم ګاډي کې، چې ما وکتل نو هر طرف ته روډونه وو. خدای شته زه 6 کاله مخکې راغلی وم، چې په کوم ځای کې د ما د تره بچي د ما د خور هغه کور ما نه پېژندو، ځکه چې هر کور ته روډ ختلی دی، هر کور ته ځان پوزیشن جوړ شوی. نو ډېر زیات خوشحاله شوم باچا. په دې وجه زه یم چې سوات ګلورنې سیمه ده، خو کوم چې زموږ وزیر اعلی صاحب دی ډېر ښکلي کارونه یې روان کړي دي. نو ښه خبره چې په سوات کې کارونه وکړي، او زموږ ټول مشرانو ته دا خواست دي، امپیګانو ته، چې خپل علاقې کامیابې کړي، نو خلک به نه خفه کېږي. صدر صاحب دا راته ووایي چې تاسو ووایئ چې یاره زه تقریبا 15 کاله وړاندې راغلی وم. د دې تبدیلي نه وړاندې چې تاسو راغلی وئ، هغه وخت کې د حالات څنګه و، د کلي څنګه و، یا لکه تقریبا د مټې په سطحه باندې د کلي دا څنګه و؟ نو هغه خو ښکاره پته لري چې ګډوډ روډونه وو، چې ګاډۍ مې خپل راوستو، نو ځای په ځای به یا پټه ماته وه یا بجې ته کډۍ ته هم شغولی وو. چې اوس مونږ رالو، مونږ په هغه جوړ رالو، مونږ په مخکې چې بچا مونږ ګاډۍ راوستو، نو ځای په ځای به دا مسلې وي. اوس خو د موټروین چې کوشش سمه موټروي ده، چې د کالامه پورې ځي یا دې خوا راځي چوپریال ته، نو کارونه وشو او ښه په غټه پیمانه وشو. او مونږ د ده دا توقع وه چې زمونږ وزیر اعلی د سوات راشي، نو زمونږ حلقه به انشاءالله مخکې شي. او که زمونږ وزیر اعلی صاحب یا زمونږ مشران دا ګوري، نو یو دا ټول علاقې ښایسته علاقې دي، چې دا څومره ښایسته کېږي او سیلګري راځي، نو سوات به ډېر ښایسته ښکاري. صدر صاحب دا راته ووایي چې کرونا وایرس په نوم باندې یو وبا راغلی دی. تقریبا زه به ووایم چې یاره په پاکستان کې د هغې 15مه میاشت په واخلو، د هغې تر کبله هوټلې، کاروبارونه، ګاډي، ټرانسپورټ او هوایي جهازونه، که مسافر د هغو ټول لینډین، بلکې د پوره دنیا سیستم ډېر ګډوډ شوی دی. او اوس چې کومه موټروی بیا جوړه شوه ستاسو دغې طرف ته د اسلام آباد د سوات موټروی به واخلو، نو زیاتره به داسې و چې یاره ستاسو په دې هوټل باندې به رس زیات و که نه، د دې وبا د اثر په وجه باندې په هوټل څه اثر پرېوتی دی، کاروبارونه د هغې ته په کوم لیاز باندې ګورو؟ نو 2 میاشتې خو داسې کرونا وه چې څوک د کوره نه وته، او د هغې سره که دې خیال کړي موټروی چې جوړه شوې ده، نو ټیک د ستاسو د سوات د خلکو دپاره یو ښه لنډه جوړه شوې، خو زموږ دپاره یو عذاب دی، ځکه چې مخکې مونږ په هوټل کې به ځان هم پیدا کولی، او مزدور به هم ده، که اوس مزدور هم د جبه دی، کرایې هم د جبه ده، او ټول لینډ روان دی. نو ستاسو دپاره اسانتیا جوړ شوې، خو زموږ دپاره عذاب جوړ شوی، ځکه چې هوټل وې یاره د غالبا زموږ د درګۍ د یونین زما سره 24 هوټلې وې، اوس 10 کباره پاتې نورې بندې شوې. څه سکولونه شو، څه کالجونه شو، څه پکې نور ته جوړ شو، کلینیکونه جوړ شو، نو موږ دپاره عذاب دی. خو زه چې تاسو پرې خوشحاله نو موږ دغه عذاب ته غاړه دې ولیده. دا راته ووایي ډېر خلک د موجوده حکومت چې کوم دی پی ټي آی، که نه تاسو خو پکې باقاعده ورکر یې او بحیثیت یو صدر، را روان الیکشن که ځای بیا راغی یاره چې عمران خان دی، او بیا هم په مقابله دغه نور د پارټیانو وال چې دي، بیا به ستاسو را روان ووت د چا په حق وي؟ نو چې عمران خان جمدي انشاءالله زما ووټ به دغې بیټ ته وي. زه دا نه یم چې د عمران خان پلانکې غل دی او ډنګرې غل دی، هر څه ټیک روان دي، خو بده مرغه
زه د خپل حکومت ته هم دا وایم وزیر اعلی صاحب ته هم دا وایم چې روډونه هم ټیک دي د ژوند سره تړلي خبریار یو شي خو صرف او صرف دغه غریب سړی په څه خوشحالېږي چې وړه ارزاني غوړي ارزاني چیني ارزاني او غریب سړي سهولت وي نو موږ په دې وایو چې حکومت ښه صحیح دی هر سړی چې ورځي نو هغه ټیک دی خو چې دا مهنګایي ختمه شي او غریب ته ریلیف میلاو شي نو غریب په دقه ځکه چې غریب سړی د 500 مزدور به څه وکړي چې په 1300 باندې تروړه وړه دي او دغه شان غوړو ته ګوري چینو ته ګوري یو شی په تیز روان دي او زمونږ په پاکستان کې مصیبت دا دی چې د هر چا حکومت راشي نو بس سره سم مسلې پکې راځي نو هغه وزیر اعظم صاحب ته ډېرې غټې مسلې دي خو چې ټولې مسلې وروسته که وزیر اعلی صاحب یا عمران خان وزیر اعظم صاحب د غریب دغه وکړي چې د خیر راشدونه ارزان شي چې د لوږې نه مري که نه دا روډونه موډونه برته جوړېږي چې سړی جمدي که نه هر څه به کېږي خو خاص کر د مهنګایۍ د وجې خلک ډېر پریشانه دي چې مهنګایي ختمه شي نو دغه یو بیټ دی او بل صدر صاحب یو پوښتنه مننه بله کومه زیات ملګري به تقریبا ستاسو په رنګه باندې لکه تاسو چې ویره 4-5 کاله وړاندې راغلي وو هغه به هم داسې به ډېر ملګري وي چې 4-5 کاله وړاندې به راغلي نو ستاسو خبره چې هغه کم وران روډ په هغې کې به راغلي او وران حالات او مطلب هر څه ګډوډ اوس تبدیلي راغلي د هر څه ډېر ښایسته شوي دي څه پیغام به ورکوئ خلکو ته چې رایې سواد ته راشي که نه دا خو د وړو سیزن دی او خاص کر د مسافر چې کوم زمونږ دا ویډیو ګوري یا چې د پنجاب کې کوم ملګري پېښور کې دي بمردان کې درګۍ کې دي نورو څنګه چې تاسو په دې روډ چلیږئ په موټر وې هم ځئ او په جي ټي روډ هم ځئ دې نه ښایسته روډ د کالام دی د بارین دغه شان د مټې بیها د سیل لپاره ښه ښکلې موقع ده هېڅ څه نشته مخکې که دلته کې باغچا خبره خلکو به روډونه خراب دي چا به دا چل دي چا به هغه اوس شکر دی په دې موجوده حکومت کې خاص کر د پی ټی آی په حکومت کې د وزیر اعلی صاحب په وزیر اعلیتوب کې ښه د سواد ښایست بدل شوی دی او راشي یو پیره خامخا راشي شپږ کاله مخکې راغلم یو شان پوزیشن و اوس راغلم خدای شته کړه مې کېږي او خاص کر د باچا ډېر شکریا ادا کوو چې مونږ خپل وخت وستو او رالي او د سیند په غاړه ناست یو استاد ډېر زیاته شکریا ادا کوو باچا صاحب صدر صاحب دا راته وایي پوښتنه بله کومه تاسو ماشاءالله په سوشل میډیا باندې به ډېر زیات اکټیو وي کنزل پکې هم دي او په دا کومې فاونډیشن به زیات تر واخلو فاونډیشن مختلف قسمه سوشل ورکران چلی د هغې تر کبله ډېرې غریبانانو ته چې کوم دي سهولتونه هم دي ځکه چې د ډېرو غریبانانو بوج دغې فاونډیشن چې کوم چلی هغوی چوت کړی دی باقاعده د میاشتې په لیاز باندې اوس زیات تر که مونږ نن سبا کې سوچ وکړو نو کنځلې زیاتې دي تنقیدونه هم زیات دي یاره پلان کې دومره غلا وکړه پلان کې په دې پیسو کې دومره غلا وکړه پلان کې دا چلو کو نو هغه فاونډیشن ته به څه پیغام ورکوئ غواړئ یار چې څوک کنسل کوي آیا کنسل پکار دی یا د فاونډیشن ولې رښتیا ځانه پیسې پټوي او زیات تر د مسافر د روپۍ ریلیږي څه پیغام د خپل اړخ دی چې یاره دا قصص کم طرف ته روانه نو کیسه خو ډېره وران طرف ته روانه چې فیسبوک کولاوی نو بد تنقید شروع دی که هغه زمونږ په صحافیانو کې په دغه په علمخان شیرپاو په یاد ګوزګۍ زما نږدې ملګری دی او ښه کار کوي د ټولو غریبانانو کټوې هغه د وجې روانې دي په دې کرونا وال کې چې کمې هلې ځلې کړي د غریبانانو سره داسې که تاسو د روژې په میاشت کې وګورئ خو د بده مرغه یا به دې غلي یا چې څوک هغه باندې تنقید کوي هغه به غلي ځکه چې اوس شاسوار د هغه سره ډېر زیات شیرپاو ښه کړي دي اوس شاسوارو چې دی هم غل دی او زیشان هم غل دی زیشان خو ځکه نه وایم چې زیشان دی کنزلمار هغه په کابلیانو پسې کنځل کوي په پښتنو پسې کنځل کوي خو دې شته د هغه سره په دې اخلاقي ستغه نشته چې یو سړی بل بې عزته کوي نو هغه بس په عزت کې پاتې شي وایي ته د ما مور مه کنځه څنګه وایي زه به ستا هغه بده مور نه کنځم که نه د پښتو متل دی چې ته ول خوري ډېرانو ډېرې که څنګه وایي نو زه هم دې شان ته وایم چې کنځلو نیس نه جوړېږي صحافت ځان نه او ژوند دی ځکه چې په دې کې زه یم او په دې کې د مو باچا رور هم دی دا ټول ملګري دي خاص کر د مونږ چې څونه د ملګري دي د خاص کر د غریبانانو مرسته کوي نو زما هم دا سوچ دی چې د هر یو ملګري سره پردن په وردن میلاو شو مونږ دا ووایو چې وروره په دې کې غل څوک دی او په دې کې ملوث څوک دی ځکه چې هغه بل کې د خیال کړي هغه شاسوار وي چې شیرپاو هم غل دی او دا بل هم غل دی نو دا زه دا وایم چې ما په خپل لیدلي چې شیرپاو د هغه سره مخکې دا کړي هغه کړي خو اوس هغه خلک په تبلیغ کې یو سړی وکړ دی بیا هم کنځلي کوي نو اوس د خدای خبر چې دا شیرپاو غل دی که زیشان غل دی او که دا بل د امیر صاحب غل دی او خاص کر د مونږ چې څونه د ملګري دي خاص کر زه دوی ته سوال کوم چې د غریب لپاره تاسو کوم سوچ دی دا برقرار وساتئ د چینل له قلار شي ځکه چې تاسو باندې خلکو تنقید دا کوي چې دوی خپل چینل کامیابوي چینل په خپل ځای ټیک دی هغه هم وګوره که دې خیال کړي ګلکار دی ګلکار دیوال وخي هغه لاس صفا کوي هغه وایي زه غټ کاریګر شم نو ما 2000 روپۍ تنخواه داسې که تاسو زموږ د صحافیانو مو ګورئ دوی مې اول دي چې ورو ورو سټپ په
ټیپ اوس په یوټیوب کې روان دي که نه هغوی مو چې ما سپېده مې څو خدای ویل چې میکونې خولې ته نیولي که نه پیشو د خدای لپاره منګک نه نیسي او غرب غروب یې جوړ کړي نو که دوی پرسکه 5% پکې کېدي نو ژب کې کېدي نو هېڅ خبره نه ده باتینګر څه وخت کې به دوی ترکیب کړی بیا ما کنځلو نو ما ته خلکو ویله کوي صدر صاحب قلار شه دي که کوي نو کوي دي که نه نو زه هم اوس قلار یم خو شیرپا ته مې که تا کې غلی ته موږ ته ښکاره شه او که دا بل شاسوار کې غلی دی دې ښکاره شي خدای دپاره سوال ورته کوم چې خدای ته وګورئ په خپل منځ کې په یو بل باندې مه رالګئ په دې باندې مسافرو ته ډېر سخام میسج دي هغوی بیا په هېڅ چا امیدوار نه کوي که دلته غریب مري نو هغه وایي 50 پیرې د مړ شي دا خو غله دي غلو له لېږو او که فرض که دوی نه قلاریږي نو زه مسافرو ته یم چې وروره چې کومه خبرې د باچا غوندې کس په شان داسې کسان وګورئ او د هغوی سره خپلې رابطې کوئ ځکه چې په چا امیدوار پاتې نه شو د اعتبار نه خبره وتې د باچا ډیره مننه صدر صاحب کتونکو دا ښاغلی د درګۍ سره تعلق لرونکی صدر تاسو د دوی خبرې اترې اورئ د سوشل میډیا په حواله باندې د سواد په حواله باندې نو تر دې د مورګ خپل کوربانو باچا ته اجازت د ګران مشر صدر سره او د کیمرمین واجد سره په لوی اعلان سپارم د لوی الله په امان